شرعي حدود د عدالت د تامین لپاره یې پلي کول اړین دي. له کله نه چې اسلامي امارت پر هیواد بیا ځلې واکمن شوی او د امریکا په مشرۍ افغانستان کې د ناټو سازمان اشغال پای ته رسېدلی، نو ورسره جوخت د بشپړ امنیت ټینګېدو ترڅنګ جنایي جرمونه هم د پام وړ کم شوي او په ځینو مواردو کې بیخي نه تر سترګو کېږي چې دلته یې پر لاملونو بحث کوو او د جرمونو پر کموالي د دغو لاملونو اغیز هم څیړو. اسلامي نظام چې له نوم څخه یې ښکاري هدف یې د ځمکې پر مخ د الله جل جلاله د حکمونو جاري کول دي. د مثال په ډول که یو چا قتل وکړ نو د اسلامي نظام دنده دا ده چې قاتل باید ونیسي او د قضیې تر بشپړې ارزونې وروسته او د جرم د کره ثبوتونو په شتون کې د شرعي حدودو مطابق هغه ته سزا ورکړي، چې الحمدلله اسلامي امارت دغه کار وکړ او دا د یو بشپړ اسلامي نظام لپاره د ویاړ ځای دی چې د یو مظلوم حق له ظالم څخه اخیستل کیږي او د الله جل جلاله حکم پر ځای کیږي. دا راز بل هر فرد او شخص چې یو نه یو ډول جرم تر سره کوي باید د جرم مطابق او د شرعي حدودو په رڼا کې سزا ورکړي او دا د اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې په دغه برخه کې هیڅ ډول لحاظ ونه کړي او د الله جل جلاله حکم ته لومړیتوب ورکړي او الحمدلله اسلامي امارت دغه مسؤلیت پر ځای کول پر ځان واجب کړی او تر سره کوي یې. تر اسلامي امارت وړاندې ولیدل شول چې نظامونو د واسطې او پیسو په بدل کې قاتلین او نور مجرمین پریښودل او د مظلوم حق یې په ډېرې سپین سترګۍ تر پښو لاندې کړ او همغه و چې د جهاد او مبارزې پر مهال هم اکثریتو هیوادوالو د اسلامي امارت د قضا کمیسیونونو ته د امید ځولۍ وروړله او له ظالمانو څخه به د خپل حق غوښتونکي کېدل. نو ویلای شو چې وروستیو شاوخوا 2.5 کلونو کې د مجاهدینو د بامسؤلیته او هوښیارانه دندې ترسره کولو ترڅنګ د جرمونو د کموالي یو لوی لامل د شرعي حدودو پلي کول دي او دغې چارې له افرادو څخه د جرمونو د ترسره کېدو جرأت اخیستی او جرمونه راکم شوي دي. ښکاري چې اسلامي امارت د شرعي حدودو د تطبیق سره د مخالفتونو پروا نه ساتي او په کار هم همداسې ده، ځکه خو وایي چې دب نه وي هلته ادب نه وي.